ستمونو کړي دلې ښکاري د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري په ستمونو کړي دلې ښکاري د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې یتیم هلک د ژړېدلی ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو، پلار باید په خپل ژوند کې د خپلو اولادونو لپاره یوه نمونه او بیلګه وي، ځکه چې اولاد د پلرونو خبرې نشي یادولی خو د خپلو پلرونو کړه وړه یادولی شي. اولادونه هر څه تر څارنې او مراقبت لاندې نیسي. د پلار کړه اوړه او چلندونه خپل ذهن ته کابي کوي. نو ګرانه پلاره، که ته هر څه وکړې هغوی هم ترسره کوي. ستا ښه چلندونه او حرکات تر زرو دیني درسونو د ستا اولاد ته قوي دي، تر زرو پندونو او موعظو ورته قوي دي. ځکه که موږ هر څومره پندونه او نصیحتونه کوو او کور له دننه څخه خراب وي، زموږ دا پندونه او نصیحتونه بې فایدې دي. که چیرې له کور څخه د باندې شاوخوا نړۍ متزلزله او بحراني وي او زموږ کور له دننه څخه محکم او سر تړلی وي، بیا هم یوه هیله او امید شته. درنو پلرونو، ستاسې اولادونه ستاسې ټول حرکات او سکنات تر سترګو لاندې ساتي او هر څه د تابعداري او د تقلید وړ دي. که چیرې ته له خپلې میرمنې سره خوله وهې، هغې ته شکنځلې کوې او یا هغه په سوک او په کوتک باندې وهې، نو ډاډه اوسه کله چې ستا زامن رالویان شي نو خپلو ته به په درنه سترګه کله هم ونه ګوري. لکه څنګه چې تا خپلې میرمن ته بده وینا کړې ده، خپله میرمن دې په سوک او په کوتک باندې وهلې ده، ستا اولاد به همداسې خپلې میرمنې سره بده وینا کوي، هغې ته به شکنځل کوي او هغه به په کوتک وهي. که چیرې ته سګرټ څکئ، که چیرې ته په چرسو یا په نشهیي توکو باندې اخته یې، نو ډاډه اوسه چې ستا زمن به سګرټ څکوي او تر دې وروسته به بیا په نشهیي توکو باندې اخته کیږي او تا ته به د علاج لار بیا نه وي. که چیرې ته تندخویه اوسې، خدای مه کړه بد اخلاقه اوسې، ډاډه اوسه چې ستا اولادونه به هم همداسې عملونه کوي چې د یو کوچني په توګه به د هغه له عمر سره مناسب نه وي. هغه په هر څه کې ستا تقلید او ستا تابعداري کوي، ځکه چې ته د هغه په وړاندې یوه غوره نمونه او غوره بیلګه یې. نو ای پلاره، ته د خپلو زامنو او د خپلو اولادونو په وړاندې یوه غوره بیلګه یې. نو هغه ارزښتونه څه دي چې ته یې خپلو اولادونو ته ورکول غواړې؟ آیا غواړې چې پاک لمنې او سپېڅلي واوسي؟ نو راشه په خپله ژوند کې ته پاک لمنی او سپېڅلی شه، د ښو اخلاقو خاوند شه، د بدو نه ځان وژغوره تر څو چې ستا اولاد ستا تابعداري وکړي. که ته په خپل ژوند کې د الله رب العزت فرمانبردار یې، د الله رب العزت اطاعت او عبادت کوې، منځونه کوې، روجې نیسې او همدارنګه په کورنۍ کې له خپلې میرمنې سره او مشرانو سره ښه چلند کوې او ته زړه سوانده او مهربانه پلار یې، نو په دې پوه شه چې ستا اولادونه به هم دا ډول وي. دا هیله مه کوه چې زوی دې صالح وي او ته دې صالح نه یې. ته صالح کس شه چې زوی دې هم صالح او نیکبخته شي. بیا هم پلرونو ته وایم، آیا غواړئ چې خپلو اولادونو ته د مینې او محبت درس ورزده کړئ؟
آیا غواړئ چې د سهار لمونځ له ګران او محبوب سره یو ځای وکړئ؟ داسې کار وکړئ چې ته او د ستا د اولادونو مور په ګډه سره لمونځ وکړئ، چې ستاسو اولادونه ستاسو تابعداري وکړي او تاسو د خپل اولاد لپاره غوره بیلګه او نمونه شئ. آیا غواړئ چې ستاسو د اولادونو په زړونو کې عبادت ګران او محبوب شي؟ نو داسې کار وکړئ چې تاسې دوه کسان په ګډه په کور کې د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ، تر څو چې دا عبادت د ستاسو د اولادونو په زړونو کې هم محبوب او ګران شي. آیا غواړئ چې د خپلو اولادونو په زړه کې د دعا محبت او مینې ته ځای ورکړئ؟ نو داسې کار وکړئ چې خاوند او میرمن په ګډه د الله په درګاه کې لاسونه لپه کړئ او د خپل رب نه دعا وغواړئ چې ستاسو اولاد ستاسو نه دا یاد کړي او ستاسو تابعداري وکړي. که خدای مکړه سهار مور او پلار دواړه د غفلت په خوبونو باندې پراته دي، نه مونځ پیژني، نه دعا پیژني او نه عبادت پیژني، نو تاسو خپلو اولادونو نه څنګه دا هیله کولی شئ چې هغو ته د عبادت محبوب وي، د هغو په زړونو کې د دعا مینه وي او هغوی د صالح کسان شي؟ تاسو د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه یاستئ. راشئ تاسو خپله ژوند سم کړئ تر څو چې ستاسو د اولادونو ژوند ښایسته وي. تاسو به په خپله ټولنه کې لیدلي وي په کم ځای کې چې مور او پلار بادیانته دي، اکثرا او اغلبا د هغوی اولاد د خپل د مور و پلار تابعداري کوي. او په کمې کورنۍ کې چې مور او پلار دیانت نه لري، د الله عبادت نه کوي، مونځ نه نیسي، په نشهیي توکو په چرسو چلمو سګرټو باندې اخته دي، نو د دوی اولادونه به هم داسې وي لکه څنګه چې د دوی مور و پلار دي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه وګرځو. تاسو ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لپاره یوه بیلګه ده. حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راغی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله، زه مشرکینو نیولی وم، خو په دې شرط یې زه خوشې کړم چې زه به د هغوی په مقابل کې نه جنګیږم. دا خبره ما ورسره ومنله. بس د وخت په تیریدو سره د بدر د غذا وخت راغی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ولیده چې د لښکر په منځ کې د جګړې لپاره روان دی او تیاری نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای حذیفه، آیا تا د هغوی سره تړون نه دی کړی چې زه به ستاسو په مقابل کې نه جنګیږم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ته بیرته وګرځه، موږ پسې مه راځه، په خپله ژمنه باندې ودرېږه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله دې وینا سره نورو صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته د وفا درس ورکړ. په دې صحنې سره پرته له دې چې یو درسي ټولګی وجود لري، هغوی یو کس له لاسه ورکه، پر دې سربیره چې هغوی سرتیرو ته سخته اړتیا درلوده، ځکه چې مسلمانان 300 تنه او کافران 1000 تنه ول. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته د وفا درس ورکوي چې تاسو په خپله ژمنو باندې او په خپلو عهدونو باندې ټینګ پاتې شئ. نو که موږ خپلو اولادونو ته د وفا درس ورکړو، په خپلو ژمنو باندې او په خپلو عهدونو باندې ټینګ پاتې شو، نو زموږ اولادونه به هم داسې وي. او که خدای مکړه پلار داسې نه وي، نو د اولاد نه به بیا د څه تمه او د څه هیله وکړی شو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن کریم و. داسې به ویل کېدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قرآن دی چې د ځمکې پر مخ روان دی. نو تاسو قرآن کریم د خپل اخلاق وګرځوئ لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځولی و. نو ستاسو اولادونه به ستاسې تابعداري وکړي چې تاسو بادیانته شوئ، ستاسو اولاد به هم بادیانته وي. حضرت عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زموږ په کور کې و. موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناست و. په دغه وخت کې زه کوچنی وم. مور مې ما ته آواز وکړه، بچیه ته راشه چې زه تا ته څه درکړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب رضی الله تعالی عنهم پرېښودل او مور ته مې وویل څه شی لرې چې هغه ته یې ورکوي؟
زما مور ویل ای د الله رسوله خرما را سره ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څه شی در سره نه وای چې هغه ته دې ورکړی وای یو دروغ درته لیکل کېدل، ځکه تا د خپل بچی په دروغو باندې راوبله. اوس د دې خبرې ته میندې او پلرونه متوجه شي. دا یو غټ مفهوم دی، ځکه چې ته دې د فرزند په قاموس کې د مفهوم لپاره لومړنی معنا دروغ لیکې. ته په ورځ کې په کراتو کراتو دروغ وایي. یو متل دی وایي وړاندې تر دې چې د خلکو په مخ کې دروغ ووایې تر سلو وشمېره، خو وړاندې تر دې چې د خپل فرزند او اولاد په وړاندې د دروغ ووایې تر میلیون پورې وشمېره، مګر وړاندې تر دې چې د الله رب العزت په وړاندې دروغ ووایې تر میلیاردو یې وشمېره. که چیرې په دې دلیل وایي چې ته وږی او له نامشروع لارې خوراک ترلاسه کوې، 100 کرته تر دې بهتر دی چې وږی پاتې شي. نه دا چې د اولاد په وړاندې د ټیټ او سپک ښکاره شي، د اولاد پر مخه کې کله دروغ مه وایه. کله چې د قیصر او کسرا خزانې فتح شوې، مسلمانانو ته له خزانو څخه غټ شیان ترلاسه شول او د مسلمانانو په لاس کې پرېوتل، تر دې چې کله اصحابو رضی الله تعالی عنهم هغه خزانې پرانستې، ویې لیدلې چې په غمیو ښکلې شوې دي او یوه هم ضایع او نیمګړې نه ده. هغه خزانې ټولې مدینې منورې ته یوړې، تر دې چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هغو خلکو ته چې په جومات کې ناست ول ور وکتل او ویې خندل او داسې ویل هغوی چې دغه خزانې راوړي دي امین دي. سیدنا حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د خپلو خبرو په لړ کې وایي تا خپل لاس وساته، هغوی هم خپل لاسونه وساتل، که چیرې ته څرېدی هغوی هم څرېدل. موږ همدا وینا او مقوله په نظر کې نیسو او چارواکو ته وایو آیا شونې ده چې هغه اوس موږ خپلو کورنیو ته ووایو؟ آیا شونې ده چې هغه اوس موږ خپلو پلرونو ته ووایو؟ آیا شونې ده چې هغه تا ته ووایم ته دې خپل لاس وساته، هغوی هم خپل لاسونه وساتل، که چیرې ته څرېدی هغوی هم څرېدل، که هغوی پوه شي چې ته خائن یې هغوی به هم خیانت وکړي، او که پوه شي چې ته غل یې هغوی به هم غلا وکړي. نه درنو پلرونو، تاسو امین شئ، تاسو په خپلو عهدونو باندې وفا وکړئ، د الله رب العزت د اوامرو د احکامو پابند شئ، تر څو چې ستاسو اولادونه ستاسو تابعداري وکړي او ستاسو نه رنګ واخلي. او که خدای مکړه تاسو د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوئ، په خپلو عهدونو باندې وفا نه کوئ، د مانځه د روجې او د عبادت پابند نه یاستئ، نو ستاسو اولادونو نه کله دا امید کیدلی شي چې هغوی د الله د اوامرو او د احکامو پابند شي. نه، پلرونه په خپل ژوند کې د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه ده. راځئ چې موږ ښه شو تر څو چې زموږ اولادونه ښه شي او کورونه زموږ لپاره په دنیا کې جنتونه وګرځي. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. یتیم هلاک د ژړېدلی ښکاري، د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري. یتیم هلاک د ژړېدلی ښکاري، د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري. په ستمونو کړېدلی ښکاري، د ژوندانه قدرمن اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پلار باید د خپلو اولادونو پوښتنه وکړي او د خپلو اولادونو له حال او احواله باید خبر وي. موږ د الله رب العزت په کلام کې یو بهترین او ښکلی مطلب لرو چې هغه مطلب له احوال اخیستنې او پوښتنې کولو څخه عبارت دی. تاسو ګورئ د حضرت سلیمان علیه السلام وینا ده. الله رب العزت په خپل کلام کې را نقل کوي وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد. الله رب العزت فرمایي چې حضرت سلیمان علیه السلام د مرغانو پلټنه وکړه او ویې ویل څه خبره ده چې زه هدهد نه وینم؟ د دې مرغانو په منځ کې هدهد نشته، دا چېرته تللی؟
دغه آیت کریمه د سلیمان علیه السلام په اړه دی چې د یوې کمزورې مرغۍ له حال او احواله ځان خبروي. هغه د یوې مرغۍ احوال اخلي مګر ته د خپلو اولادونو احوال نه اخلي. آیا ستا زوی چې د ستا د کوره وتلی په بل ځای کې ژوند کوي، درانه پلاره او مورې تا د هغو پوښتنه کړې؟ یا هغه ستا لور چې ستا نه لرې په بل ځای کې واده ده کله ورغلې د هغې حال او احوال دې اخیستی؟ کله چې ستاسو د لورګانو عرفي واده کیږي یا ستاسې اولادونه په نشهیي توکو باندې اخته کیږي، دلته د پلار احوال اخیستل چیرته دي؟ آیا د خپل زوی او اولاد نه خبرې چې دا سګرټ څکي یا چرس کی یا په نشهیي توکو باندې اخته دی کله د احوال اخیستی؟ هغه پلار چې د خپل زوی درک کوي هغه خپله لور هم درک کوي. د هغوی د سلامتیا غوښتونکی دی، بالاخره پوهیدی شي چې زوی یې پر نشهیي توکو روږدی دی او که نه، ځکه هغه یې پلټونه کوي. پلار هغه دی چې د هغوی علمي او ایمانی اړخونه تر کتنې او څارنې لاندې ساتي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي زه کوچنی وم، پیغمبر علیه السلام به زما د ترور میمونې کور ته راته، زه به یې تر څنګ ویده کېدم، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به له حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کوله آیا دې ماشوم او دې هلک لمونځ کړی دی؟ نو پلاره کله چې ته کور ته راځې ته په کور کې دا پوښتنه کوه چې آیا دې هلکانو او دې نجونو مونځ کړی او کې نه دی کړی. سهار چې کله د خپله په کور کې مانځه لپاره پاڅې هغوی هم د مانځه لپاره اوچت کړه، ځکه ته د هغو د حال او احوال پوښتنه کوې، نو وروسته د دې به په خپل ژوند کې هغوی ستا تابعداري کوي. تاسو ګورئ حضرت سلیمان علیه السلام د هدهد یوه ناچیزه مرغۍ د هغې پوښتنه کوي او د هغې احوال اخلي. که موږ او تاسو د خپلو اولادونو پوښتنه ونه کړو، د هغو احوال وانخلو، نو الله رب العزت څخه به بیا څومره مسئول یاست. کله چې حضرت یعقوب علیه السلام وصیت کاوه، نو په خپل وصیت کې حضرت یعقوب علیه السلام د خپل نیکه وصیت ته اشاره وکړه، د حضرت ابراهیم علیه السلام وصیت ته. لکه چې د الله رب العزت په کلام کې راغلی، الله فرمایي ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. پر همدې مسلک د تلو لارښوونه ابراهیم علیه السلام خپل زوزات ته کړې وه او همدا سپارښتنه حضرت یعقوب علیه السلام خپلې اولادې ته کړې وه. هغه ویلي وه زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی، له دې امله در مرګ تر وخته مسلمانان پاتې شئ. همداراز وفرمایل ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک. الله رب العزت فرمایي آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ کله چې یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده، د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو پوښتنه وکړه بچیانو له ما نه به وروسته تاسې د چا بندګي کوئ؟ هغوی ټولو په ځواب کې وویل ستا د معبود او ستا د پلرونو د معبود چې هغه یو ذات دی چې هغه شریک په ذات او په صفاتو کې نه لري. نو پلار باید د خپلو اولادونو څارونکی وي تر څو هغوی د الله رب العزت دین ته وهڅوي او له بدیو یې منع کړي. که پلار او مور تل لپاره د خپلو اولادونو نه باخبره وي او په خپل ژوند کې د خپلو اولادونو حال او احوال اخلي، نو د اولادونو په زړونو کې به د مور او پلار مینه وکرل شي. نو څه چې مور او پلار کوي اولادونه به بیا د هغو تابعداري کوي، ځکه مور او پلار په ژوند کې په ځانګړې توګه پلار د اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه ده. داسې پلرونه او داسې میندې موږ وینو په خپله ټولنه کې چې هغوی د خپلو اولادونو سره دښمني کوي. داسې پلرونه او داسې میندې زموږ په ټولنه کې شته دی چې په کلونو او په میاشتو د خپل اولاد د حال او احوال نه خبر نه دي او دا یې په زړه کې هم نه ګرځي چې زه د خپلو اولادونو پوښتنه وکړم. که زوی ترې بیل دی د هغه پوښتنه نه کوي، او که لور په کم ځای کې واده شوې د خپل لور چې د دې اولاد دی د هغې پوښتنه نه کوي، نو د داسې پلار نه به او د داسې مور نه به په ژوند کې موږ د څه تمه ولرو؟ نه درنو میندو او درنو پلرونو، راشئ هغه مسئولیت چې الله رب العزت ستاسو په اوږو باندې ایښی د هغه مسئولیت احساس وکړئ.
په خپل ژوند کې د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه وګرځئ. د خپلو اولادونو پوښتنې او حال او احوال واخلئ تر څو چې هغوی په خپل ژوند کې ستاسو د نیکو اعمالو مقلدین شي او ستاسو تابعداري وکړي. د الله رب العزت په حضور کې به هم تاسو په اوچته غاړه ولاړ یاست، هم ستاسو اولادونه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري، له الوتلو نه لوېدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري، په ستمونو کړېدلی ښکاري. د ژوندانه راته تقدیر کې لاس لیدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري، راته تقدیر کې لاس لیدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري، په ستمونو د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري. بیا د وصال د خوب تعبیر مې بخته، بیا د وصال د خوب تعبیر مې بخته. د بېلتانه په کوڅو تللی ښکاري. د ژوندانه د بېلتانه په کوڅو تللی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري، په ستمونو کړېدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري. ای د جانان او د جنون فلسفي، ای د جانان او د جنون فلسفي. هر یو مضمون دې سوځېدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري، هر یو مضمون دې سوځېدلی ښکاري. د ژوندانه په ستمونو کړېدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري. لکه چې بیا پیغام د هجر راغی، لکه چې بیا پیغام د هجر راغی. د مطمئن رنګ تښتېدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري. د مطمئن رنګ تښتېدلی ښکاري. د ژوندانه راز مې وژلی ښکاري، په ستمونو کړېدلی ښکاري. د ژوندانه